عمران خان ته بد خبر پوځ د ټاکنو مخنیوي لپاره څه لوبه شروع کړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ د ډالرو خوراکي توکو قیمت اسمان ته ختلی او د عمران خان محبوبیت هم بې حده زیات شوی، خو پوځ د ټاکنو مخنیوی کوي. د پاکستان ټاکنو کمیسیون وایي پوځ امنیت، حکومت، پیسې او محکمې عدالت نه راکوي څنګه ټاکنې وکړو. په پاکستان کې د سیاسي ناندریو سره هم مهاله د دغه هیواد د ټاکنو کمیسیون ویلي که د ټاکنو لګښتونه ورنه کړل شي او امنیت یې ونه نیول شي دوی ټاکنې نشي کولی. په پاکستان کې د ناندریز ټاکنو په اړه د ټاکنو کمیسیون دا ډانګ پلی ځواب داسې مهال اعلان کړی چې د اسلام آباد سترې محکمې پرون چهارشنبه د ټاکنو کمیسیون چارواکي د ټاکنو څرنګوالي او ارزونې په موخه وربللي وو چې د ټاکنو په اړه وضعیت ته په کتو وضاحت ورکړي. خو د ټاکنو کمیسیون مشر کمشنر سکندر سلطان محکمې ته ویلي تر هغې چې د ټاکنو لګښتونه ورنه کړل شي او امنیت یې ونه نیول شي دوی ټاکنې نشي کولی. د ښاغلي سکندر په وینا کله چې له پوځ امنیت غواړو ردوي، کله چې له محکمې مرسته غواړو مرسته نه کوي او کله چې له حکومته پیسې غواړو نه یې راکوي. خو د سترې محکمې مشر قاضي د ټاکنو ځنډ د قانون خلاف بللی او په دې برخه کې د ژر اقدام غوښتنه کړې. شنونکي وایي اوسنی حکومت غواړي لومړی عمران خان زنداني او یا هم نااهله کړي او بیا ټاکنې وکړي، ځکه حکومت پوهیږي چې نن سبا د عمران خان محبوبیت او د ګټې چانس ډیر دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.